السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ. الله دې وکړي چې روغ به وئ راته. دوستانو دغه ویزو باره کې زیاته ستونزه رامنځته شوې ده په داخل د اماراتو کې. کوم چې د تېرو څو ورځو راهیسې به په دې باره کې په لسګونو پوښتنې راڅخه شوي وي چې وایي چې په داخل د اماراتو کې کوم چا چې ویزه نه وي کینسل کړي د دوی ویزې نه لګېږي، یا کوم څوک چې په ویزټ ویزو باندې دي د دوی ویزې پخې ویزې ته نه اوړي، یا کوم څوک چې همدغه ویزټ ویزه غواړي چې تمدید کړي نو د دوی ویزې نه تمدیدېږي. دغه پوښتنې ډېرې زیاتې پوښتل شوي دي. نو نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات درکوم. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. ښه دوستانو، دغه ویزو کومه ستونزه چې د څو ورځو راهیسې رامنځته شوې ده، که څه هم دې باندې زه تقریبا دغه 15 ورځې مخکې خبر وم، خو دې باره کې کوم رسمي څه نو خپاره شوي. نو همدا وجه وه چې ما انتظار کوو تر څو زه د حالت وڅارم. نو همدا وجه وه چې ما همدې باره کې پلټنه کوله تر څو زه یوې نتیجې ته پرې ورسېږم. اول خو زه د خپلو همکارانو څخه د زړه له کومې مننه کوم، که هغه د ټایپینګ سنټر والا دي یا د لایسنسونو والا دي، کوم چا چې لایسنس دي، د هغې تر څنګ هغه عام کسان چې ما سره یې د برخه کې همکاري کړې ده او دوی زیار ایستلی دی زما لپاره چې دوی امیګریشن ته تللي دي. د دوی نامونه ډېر زیات دي، ګنې ما به دلته د هر یو نام اخیستی وی. که چیرې زه د دوی نامونه اخلم نو ممکن د ویډیو واړه وخت د دوی نامونه واخلي، خو بیا هم زه په دې برخه کې د دوی څخه د زړه له کومې مننه کوم چې ما سره یې همکاري وکړه. دوی دغه همکاري صرف ما سره نه ده کړې، دوی دغه همکاري واړو خو کسانو سره کړې ده، کوم څوک چې اوس دا ویډیو ګوري. ښه دوستانو، دغه باره کې چې ما څومره پلټنه وکړه، په داخل د اماراتو کې افغانستان نېشنلټي لپاره څه نه څه ستونزه شته. که هغه په عجمان کې وښایې، په شارجه کې څه نه څه شته، خو زیاته نه ده. د هغې تر څنګ آلین ابوظبي خو ډېره زیاته شوې ده. ورسره ځینې نور امارات هلته هم ستونزه شته. کوم چا چې ویزې کینسل شوي د دوی ویزې نه لګي، یا کوم څوک چې ویزې باندې دي د دوی ویزې هم نه لګي. خو دوبۍ کې که څه هم مخکې ستونزه وه، خو نن د دوی سیستم دوباره سم شو. نن د زیاتو ملګرو ویزې راغلي دي، په دې کې اکثر هم د هغو کسانو راغلي دي کوم څوک چې په اماراتو کې اوس مهال په ویزټ باندې دي او دوی غوښتل چې همدا ویزه اقامې ته واړوي. نو نن ورځ کوم چا چې دوبۍ سیستم کې ویزې جمع کړي وي د دوی اکثر هم ویزې راوتې دي. د تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري او دا تاریخ دی، تاریخ تاسو وګورئ. نو دوبۍ سیستم بیرته ښه شوی دی، خو د نورو اماراتو خاص کر ابوظبي آلین دلته ډېره ستونزه شته. د هغې تر څنګ ځینې نورو اماراتو کې هم شته. خو شارجې کې چې ما پلټنه وکړه دوی راته وویل چې نه، شارجې کې خو داسې ښه ستونزه نشته. ها او کسانو ته ستونزه شته چې دوی په اسنادو کې فرق وي، د دوی اسناد څه په نوي جمع شوي، د دوی نامونو کې فرق وي، یا د دوی په عمر کې فرق وي، یا کم بل داسې مسله چې د اسنادو پورې تړاو لري، هغوی ویزو کې مشکل راځي. نور خو کومه داسې ښه ستونزه نشته. د شارجې خبره کومه، پاتې شول دغه نور امارات خاص کر آلین ابوظبي. دا موضوع زه څارم انشاءالله، که د هغې کې کوم حواله یې راغی ممکن دا د سیستم څه نه څه ستونزه وي، ځکه دوبۍ کې هم دغه ستونزه وه او نن هغه بېرته حل شوه. پاتې شول د نور امارات خاص کر عجمان، رأس الخیمه، فجیره، ابوظبي، آلین. نو دغه ستونزه زه څارم انشاءالله. یو بله موضوع هغه د ویزټ ویزو والا ده، کوم څوک چې اوس مهال په متحده عربو اماراتو کې په ویزټ باندې دي، دوی غواړي چې همدا ویزټ تمدید کړي. مخکې به موږ داسې کول چې کوم څوک به په ویزټ باندې وو دوی ته به موږ د ابوظبي ویزې کولې، ولې چې هغه به لږې ارزانه پرېوتې. خو اوس ویزټ ویزو والا ته هم ستونزه رامنځته شوې ده. کوم څوک چې غواړي چې دوی د 3 میاشتې ویزټ ویزه په ابوظبي نه ولګوي، کوم چې به 1350 یا 1600 خرچې پرې راتله، نو هغه اوس مهال نه کېږي. دوی مجبوراً باید په دوبۍ کې اپلای وکړي، کوم چې تقریبا 100-150 داسې درهم پرې راځي. د هغه کسان یادوم کوم چې غواړي چې 3 میاشتې نه دوی خپله ویزه تمدید کړي. خو هغه کسان کوم چې غواړي 1 میاشتې تمدید کړي نو هغه تمدیدېږي انشاءالله. کوم چا نه چې دوی ویزه کړې ده هغې سره د تماس کې شي، دوی ورته تمدیدوی شي. هغې باندې تقریبا 1100 پورې خرچه راځي. دلته به یوه خبره بله ووایي، زه پاکه مکه ملګري چې اوس مهال هم پوښتنې کوي چې وطن لپاره ویزټ ویزې یا پخې ویزې خلاصې شوي دي. نه، تر اوسه پورې وطن ته نه پخې ویزې خلاصې شوي دي او نه ویزټ ویزې خلاصې شوي دي. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. کوشش وکړئ ملګرو دغه ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو دوی ته هم دې باره کې معلومات وشي. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.